کم الکان چې دي چې لږ غوندې یو کوټې غټ شي کانو کار کوي او دې بیمارۍ کې مبتلا وي کم الکان بس د هغوی هغه خپل چې کم هغه خپل قوت او طاقت چې فطري دله خدای ورکړی دی چې د خپلې بیبي نه فایده اخلي طاقت ختم په ځوانۍ کې لږ بوډۍ بیا که واده وکړي د کار نه نو ښځه بیا بل ځای ځان مشغولوي او زنا کوي بلکې نن سبا تاسو وګورئ تپوس وکړئ زه خو په دې څیزونو کې خلکو ته وایم نو معلومات کوم نن سبا نن سبا ښځو ځان له فرضي بېادبي دې معاف فرضي څه څیزونه پیدا کړي دي او په هغې خپل شهوتونه ختموي تړی ده ولې هلکان تباه شوي د دې خطرناکې ګناه د وجې د هلکانو سیسټم ختم یو بچی دو بچی راوړي بس نور ختم هم ته په ډېر تکلیف او په ډېره خوارۍ او په ډېرو داروګانو دې سره د انسان د وجود قوت ختم د مارونو نن زمون کشر کول ګورې په دې څیز کې مبتلا دی خفه کېږي ما نن کشران هلکان دا په سیلونو چې یو بل سره چکرې لګوي او بار په هوټلونو کې شپې کوي په خدای د پې یارېږم چې دا په دې ګناه کې چې دا مبتلا نه شي او نن ډېر کشر کول ما ته پته ده ما ته راتلل کوي ما ته راتلل کوي نن ډېر کشر کول په دې ګناه کې مبتلا دی او تباه دي چې سبا واده وکړي بس بیا وایي په ما چا څه کړي بیمار او بیا ښځې ته څه وایي ښځې ته وایي زه په ما چا څه کړي دي زه چې بار یم ټیکې یم خو چې کوټې ته راننوځم نو بس بیا کار رانه نه کېږي په ما چا څه کړي د اوسه نه بار ټیکې او نه دن نه ټیکې دروغ وایي ښځې ته ښځه غریبه خو پته نه لګي نو ښځه م وایي چې زما خاوند ټیک دی شینه زمری دی خو دن نه ګیدړ دی بېادبي دې معاف وي خو دا خبره مې خولې له راله امینه بار زما خاوند ټیکي ته دې بار څه خبرې چې ټیکي خو دې درته وایي ټیکې کړه خو چې دن نه راشم نو بیا د کار نه یم بیا بېکار یم دا ختم د رګونه سوځېدلي دې ختم دله واده نه و پکار دې ښځې سره ظلم کوي ښځې سره زیاتې کوي دې به ډېر داروګانو کې په داروګانو به دې یو پنځه شپږ میاشتې ټیک شي بس ختم بیا به ښځې سره رو رو خوري هېڅ پک نه دا ولې دا دې ګناهونو والي الله چې کوم شی منع کړي د ماروړو بېادبي دې معافي لږ حقیقت ته وایم لږ حقیقت ته وایم ولې چې دا ګناه ختمه شي او دا فتنه ختمه شي دا کشر کول زمونږ بچي دي زمونږ اولاد دی څنګه خپل اولاد ته نصیحت کې زما دام بچي دی زما دام اولاد دی د هغوی ته به نصیحت کوم سخته به م ورته وایم بعضې د حیا خبره به م ورته کوم چې دا پوه شي په دې څیز باندې چې بچې د خدای دپاره دې ګناه نه ځان ساتئ مه کوئ دا ګناه دا ګناه به دوی کوله تأتیکم فی نادیکم المن ښکاره به یې کوله او که لوط علیه السلام به ورته وی چې ظالمانو دا مه کوئ نو دوی به څه وي لکه اوس هم بعضې خلک وایي دوی به وی قالو اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون دا لوط علیه السلام ورده دا خلک وباسئ چې موږ ته نصیحت کړي دا ځان پاک دامن ګڼئ موږ ته وایي تاسو خبیث کار کوئ او نجس کار کوئ او ځان داسې سوچه سوتره لرې کړئ د وطن نه وباسئ نصیحت چې څوک کوي اوس هم ورته خلک وایي د ځان داسې پاک دامن ګڼئ که چاته الحمدلله شریعت دا شی منع کړی تاسو ورشئ وګورئ نن په یورپ کې د دې څومره خطرناک اثر زه خو تللی یم په دې بعضې ملکونو کې ګرځېدلی نن یورپ تباره دې رالاسه دې بندولی نه شي ولې عام ټوله دنیا پکې مبتلا ده پارلیمنٹ ممبران پکې مبتلا دي قانون سازي نشي کولی ټول پکې مبتلا دي د بره نه واله تر د لاندې پورې ټول پکې مبتلا دي په دې ګناه کې نو اوس د هغه بدلول هم نشي اوس هغوی وایي په زور یې ورته وایي چې دا قانون سازي به کوئ دا شیطاني عمل به مونږ کوو ورشئ طبی یې څومره ده ایډز بیماري چې نن په یورپ کې څومره ده نو دا په ټوله دنیا کې نشته خو د مضافات ختم تاسو ته خو پته نشته چې هلته د امواتو د مړو څونه شرحه ده معمولي بیماري چې راشي ټس ختم په دې کورونا کې په ټولو مسلمانانو کې ملکونو کې راغونډ کړه چې په ټول یو ځای کې د یورپ په یو ملک کې د هغې نه زیات مړي وشو خو د مضافات نشته ایډز بیماري چې راشي په انسان کې چې د بیمارۍ کم خپل مقابلې ختم شي او د هغې نه علاوه د سرمنو په بیمارو کې مبتلا دي د چمړو په بیمارو دا د شوګر او دا بیمارۍ هلته کمې دي دا د زړه او دا بیمارۍ هلته شته خو کمې دي دا د ایډز بیماري دا د چمړۍ بیماري دا ډېره خطرناکه خوله هغه دی نه نورو ملکونو ته علاج لري چې مونږ خو پې قتل شو برباد شو او دا بیماري د سره وجې نه ده اوس ورته پته